السلام علیکم ګران کتونکو بین الاقوامي صهیوني تنظیم پریمیسن یو بین الاقوامي صهیوني یهودي تنظیم دی چې په هر ملک کې د خپل مراکز دي. هغه مراکز ته لاج ویلی شي. د هغې د رکنیت لپاره مختلفې درجې دي چې هغې ته ډیګرۍ ویلی شي. د هرې ډیګرۍ د رکنیت لپاره خپل شرایط دي او د هرې ډیګرۍ د رکن صرف د خپل ډیګرۍ د برابر ډیګرۍ رکن سره هغه رابطه کولی شي. د هغې نه علاوه هغه د بلې ډیګرۍ چې د هغه نه یا ښکته یا د هغه د لیول نه بري هغه سره رابطه نشي کولی. د دې درجه بندۍ باندې او په دې ډیګرو باندې دومره په سختۍ سره عمل کیږي چې که د یو بره ډیګرۍ کس چې کوم دی د کته ډیګرۍ نه که هغه کته ډیګرۍ والا خپله ټوله زندګي په پریمیسن تنظیم کې تېر کړي خو هغه د هغه نه خپل ټول مقاصد او خپل پلانونه دومره خوبیه ساتي چې هغه ته د پریمیسن د رکنیت د باوجود هم هغه ته د خپل بل ډیګرۍ والا د رکن د مقاصدو پته نه لګي. د دې تنظیم دومره خوبیه کارونه دومره خوبیه دی چلیږي چې د دې معلومات تقریبا بالکل ناممکن دي. د ډېر چندین او د مختلفو ذرایعو نه د معلوماتو حاصلولو نه پس معلومات چې حاصل شوي دي د هغې مطابق د لاج او د پریمیسن تنظیم چې څومره اراکین هغه خوفیه کوډونه باندې یو بل سره خبرې کوي او هغې یو بل په اشارو باندې پېژني. په خوفیه کوډ ورډز کې هغې یو بل سره خبرې کوي. دې نه علاوه که دوی په دنیا کې هر ځای ته لاړ شي نو دوی په اسانۍ سره د یو بل شناخت کولی شي او یو بل پېژندګلو کولی شي. پریمیسن تنظیم والا یو ممبر که چېرته بار ملک لاړ شي په مختلفو اجتماعاتو کې جلسو تقریباتو کې دوی د یو بل پہچان او د یو بل شناخت ډېر په اسانۍ سره کولی شي او بغیر د دې نه چې دوی د خولې نه یو لفظ وباسي دوی یو بل پېژندی شي. دوی خوفیه اشارې کوي او اشارو باندې دوی یو بل پېژني. که یو ممبر دا معلومات غواړي چې دلته ما سره څومره په دې تقریب کې یا په دې جلسه کې څومره نور ملګري دي زما د پریمیسن تنظیم اراکین دي نو هغه چې صرف یو مثلث باندې په لاس باندې جوړ کړي او د مثلث یو نشان جوړ کړي هم هغه ته هغه ټول ممبران وپېژني دا زموږ د پریمیسن تنظیم یو ممبر دی یو رکن دی او بیا هغې ته دا پته هم لګي چې دی د کوم ډیګرۍ دی د کوم لاج سره د تعلق دی د کومې درجې سره د تعلق دی. دې نه علاوه پریمیسن تنظیم عام طور د یو ملک افسران او د غټې غټې کمپنۍ او د کمپنو مالکان او غټ د کمپنو چې کوم هغوی او عهدیداران هغوی کوشش دی چې دا خلک د خپل تنظیم اراکین جوړ کړي د خپل تنظیم ممبران کړي. په دغه ممبرشپ کې د دې په پریمیسن په دې ممبرشپ کې د مذهب قوم یا نسل څه پابندي نه بلکې صرف د هغه ملک شهریت د دې لپاره لازمي او د دې کوشش دی چې د ملک ټول شهریان او د ملک ټول باشندگان د هغې یو څه ځایي وي او دې تنظیم ته یې راواړي او بیا وروسته د خپلو منصوبو مطابق د هغې نه کار اخلي. دې نه علاوه د دې د ممبران د دې اکثر د خپل مقاصد نه دي خبر دي ته دا پته هم لګي چې دوی د چا لپاره کار کوي د دې مقصد څه دی. بس دوی ته یو ټارګېټ ورکولی شي او د هغې ټارګېټ چې څه مقاصد دي او څه پلان دي هغه هم دوی ته اکثر نه معلوم. دا هم ویل کېږي چې په دې تنظیمونو کې په دې مختلفو ملکونو په دې پریمیسن تنظیمونو کې یو یهودي یا یو صهیوني هم نه ناست خو بیا هم دا ټول تنظیم د هغې په مرضۍ چلیږي او د دې ټول پلانونه او د دې ټول مقاصد د هغې وي.